الله الرحمن الرحیم. ډېر د خوښۍ ویاړ او داسې مجلس چې موږ ستاسو بچي ګرځېدل کېږو. مننه کوله مشران موږ سره په داسې مجلس کې ګډون کړی دی چې د خوښۍ وړ او بیا هم تو ته دې اطمینان ورکړ چې داسې مجالس نور د تعلیم لپاره چې د مصطفی هر څه غواړئ تاسو وخت د ماشې د کش کولو نه دی دلته یې څوک هم د وژلو نو دوی مې دا غوښتنه ده چې د دغه ولس په خدمت کې د هر څه چې ویله موږ وکړو. موږ د دې لپاره د جنګ لوګو هېواد ته داسې یو نه پکار د هېواد په جوړولو په چل پوهېږئ. هېواد جابر عزیز مو چې مخالفه خبره نه کوي د سیاست محترم والد څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته کې یو داسې مجالس رامنځته کړي چې د هېواد پرمختګ وکړي. تو مجالس के कांदा के ना कंधारे इंटरव्यू जीबो وي خغلي دلته کې داسې مجالس ته ورته زموږ د بچیان نو اما د دغه هېواد د دغه ولایت د دغه ولس په خدمت کې چې موږ نه هر څه کې مشتبه زموږ کوڅې واخلي بیا ګلدرې ولس دغه یو مخصوص اکثریت مې چې خپل بچیان زده کړي زده کړو ته حاضر نه همداسې نه کېږي چې بچیان فقط موږ دلته کې مکتب ته راولېږو بیا دې خبرې شاته نه چې د نورو لاسوهنې زموږ په هېواد کې وي. داسې ولس په خدمت کې موږ دلته کې راټول شوي چې د دې هېواد هر بچی هر ملت تعلیم نه د داسې مجالس دا ضروري ده ستاسې ماشین ولې دا ته ما وګورم مېش ادعای په موږ اثر نه کوي. دا د ټولو دښمنانو ته ایمان پیغام دی. ولس په خدمت کې ستاسو پر مخ دلته یې څوک هم د وژلو نه دی د حکومت اوس څنګه غوښتنه ده د ولس نه دا چې د نورو لاسوهنې بیا هم د دې څخه مننه کوم ان شاء الله آینده کې څنګه ورځي
چې مونږ جونګړه د بابا ورانه وو څنګه دې توره لاس کې ماته نه شوه په سر شمله چې د پکتیا ورانه وو د خدای دپاره ورور ته ورور وایې افغانستان ته شریکور وایې افغانستان ته شریکور